هغه خویندرونو ته وایم چې کوم خو 15 وخته منځونه او صلات تسبیح، صلات حاجت، تهجد، اشراق، اوابین، چاشتونه او داسې نور منځونه کوي، ورسره ذکرونه او تلاوتونه، خو د قرآن په معنا نه پوهیږي. آیا تاسو لیدلی دي چې په قرآن کې یا د علماء کرامو نه اوریدلی دي که نه مې اوریدلی ورسره کینئ چې په قرآن کې خدای پاک څو ځله ویلي دي چې تاسو 15 وخته مونځ وکئ، روژه ونیسئ، زکات ورکئ، حج وکئ. او تاسو اوریدلی دي چې په معاملاتو باندې خدای پاک څومره تاکید کړی دی چې تاسو یو د بل حقونه مه خورئ، تاسو باندې د یو د بل مالونه په زور باندې خوړل حرام دي، او تاسو چې کله معاملات کوئ په منځ کې یو لیکونکی وساتئ، او تاسو چې کله یو د بل سره لانجه راشي د خدای قرآن ته او د رسول حدیث ته ورشئ صلی الله علیه وسلم، په هغې فیصله وکئ. او کله چې تاسو په څه معامله لانجه شي په هغې کې شهیدان راولئ، هغه شهیدان چې د هغوی حافظه سمه وي. او کاتبانو ته وایي، لیکونکو ته وایي چې ظلم مه کوئ، درواغ پکې مه لیکئ، خدای پاک نه وویرېږئ، خدای پاک به د تاسو نه پوښتنه کوي. او په هغه شهیدانو باندې، ګواهانو باندې چې کله هغوی څه وګوري، کومه معامله وګوري او د دوو کسانو پکې لانجه راشي، هغوی ته وایي چې درواغ به نه وایئ، هم تر دې پورې چې چا ولیدل په هغې باندې سترګې مه پټوئ، هغه حق بیان کوي، هغه څه چې لیدلي وي وایئ، پکې زیاتی کمای مه کوئ او ورباندې چپ کېږئ مه. ښځې ته وایي چې د میړه حق پوره کا، میړه ته وایي چې د ښځې حق پوره کا، پلار ته وایي چې د اولاد حق پوره کا، اولاد ته وایي چې د پلار حق پوره کا. ښځې ته وایي که د میړه حق پوره نه کړې داسې عذاب به درکړم، میړه ته وایي که د ښځې حق پوره نه کړې داسې عذاب به درکړم، پلار ته وایي که د بچو حق پوره نه کړې داسې عذاب به درکړم، بچو ته وایي که د پلار او د مور حق پوره نه کړې داسې عذاب به درکړم. غل ته وایي که غلا کوي او دغسې یو ذره به در سره حساب کېږي. نیکانو ته وایي که تاسو دا نیکۍ کوئ، مرستې کوئ، خلکو ته سمه لار وښیئ، خلکو سره کومکونه کوئ، خلکو دپاره منډې وایئ، د ذرې ذرې اجر به درکول کېږي. آیا تاسو دا لیدلی دي که مو نه دي لیدلي؟ که فقط یوازې او یوازې مو مونځ اورېدلی دی، روژه مو اورېدلی ده او زکات مو اورېدلی دی، دا ځکه چې د مانځه نه مونځ به نه پرېږدي. مونځ ده چې پیل کړ، کلمه ده چې وویله، مونځ ده چې پیل کړ، روژه ده چې ونیوه، ته مسلمان شوې، وستا نور کارونه دي، ته به د خلکو حقونه، ته به د خلکو خدمت کوه، ته به د خلکو د سمې لارې درپاره د راغوښتلو او داسې نور کارونه په تا باندې فرض دي. دا نه چې تا بس مونځ خو در ونیوه، روژه در ونیوله او ذکرونه در ونیول، نور د خلکو حقونه د خپو لاندې کوې، د مور و پلار حقونه د خپو لاندې کوې، د ګاونډیانو حقونه د خپو لاندې کوې، د عزیزانو د خپلوانو حقونه د خپو لاندې کوې، د خپلې ښځې د بچو د مور و پلار حقونه د خپو لاندې کوې، د ولس حقونه د خاورې حقونه د خپو لاندې کوې، او بس منځونه دي او دسونه دي او ذکرونه دي. نه، د دې سره به دغه کارونه کوي او کوی نه کې د خدای عذاب ډېر سخت دی، ډېر سخت دی چې ورته به ټینګ نه شي. بیا به دغه منځونو باندې نه خلاصېږي چې تا د مور و پلار حق خوړلی، د خویندو ورونو حق ته خوړلی، د خپلو خپلوانو حق ته خوړلی، د تره زامنو حق ته خوړلی، د ولس حق ته خوړلی، د خاورې حق ته خوړلی، او تل په همدې کې لګېږي چې بس 15 وخته مونځ دی او تهجد دی او ذکرونه دي. دا 15 وخته مونځ په هر حالت کې فرض دی، په هر حالت کې. ګوره چې یو سړی په کټ پروت وي، خبرې نشي کولی، بیا هم په هغه باندې 15 وخته مونځ فرض دی. که په ولاړې او په ناستې نشي کولی، په اشارې به یې کوي، خو 15 وخته مونځ به کوي، خو د خلکو حقونه نه بخښل کېږي. ګوره د چا حق ته چې وخوړ، بیا به جواب ورکوي او بیا به یې د هغې بدله ورکوي، او په ورځ د قیامت به بیا نه پیسې وي او نه به بیا بل څه وي. بیا به په هغه ځای کې چې دا منځونه ده کړي، دا ذکرونه ده کړي، دا به درنه واخلي او تش کوټی به پاتې شي. نو چې کله کوټی پاتې شوې، بیا به څه شي؟ کوټو دپاره جنت نشته دی، بیا به هغوی مري، خاورې کېږي به. نو راځئ چې موږ او تاسې خو کوټي هم نه یو، انسانان یو. کله چې هغه کوټي مړه شي، دغه انسانان به وي کاش کې چې زم کوټی وای، زم ژوی وای.
نو عزیزانو راځئ چې د چا حقونه ونه خورو بلکې دام چې مازې نه چې د چا حقونه بلکې د چا خدمت وکړو. خدای پاک موږ او تاسې دې نړۍ د خدمت ته رالیږلي یو. 5 وخته مونځ یې راباندې فرض کړی دی او بیا چې اوس ګارېږو خدمتونه مو وکړل لږ وخت پیدا شي او ووایو چې الله اوس څه وکړم دا نه چې بس خراټې وی او 12 ساعته او 8 ساعته او 10 ساعته خوبونه کوي. نه بیا راپاڅېږي نو نفل وکړي او د خدای شکر ادا کړي چې الله ته ماته دومره وخت راکړي چې ما د چا خدمت وکړ. او بیا چې کینی فکر کوي په هغه وخت کې ذکر کوي سبحان الله الحمدلله. او بیا چې دا کارونه خلاص شي بیا قرآن ته کینی چې وایي ګوري چې نور څه اوامر دي د خدای پاک نور څه حکمونه دي د خدای پاک. نو عزیزانو مازې دا خبره نه ده په دې باندې ځانونه مه تېر باسئ. په قرآن باندې فکر وکئ تدبر ور باندې وکئ. څه چې د قرآن امر دی هغه په ځای کې دا نه چې مازې تلاوتونه کوي اوس خو هی ناپوهي غم ده. اوس خو خلکو خبر شومه چې بوجۍ پیدا کړي د هندوانو د خربوزو زړی پکې اچولي او ښځې ورته ناستې هلته غیبتونه کوي هلته شماري وي ما 10 زره ذکر وکړو سبحان الله ما 20 زره وکړه. دا بدعت پرېږدئ په لیاز د خدای. قرآن زده کوئ په قرآن باندې عمل وکئ او د انسانیت سره ظلم مه کوئ د ځمکې سره ظلم مه کوئ د خدای د اوامرو سره ظلم مه کوئ د خدای پاک سره درواغ مه وایئ. موږ سره خو به ووایئ موږ خو به تېر باسئ خو خدای پاک نشئ تېر ایستلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.